اشرف غني او حامد کرزي د افغانستان د وروستیو سیلابونو په اړه څه ویل او ولې طالبانو څه ویلي دي. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په هیواد کې وروستي سیلابونه د اقلیمي بدلون د خطر یو زنګ بللی او وایي چې د اوسني ناورین پر غم خوړلو سربیره اوږدمهاله عواقبو ته تیاری پکار دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني نن پر خپله ایکس پاڼه په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله له زیانمنو کورنیو سره خپله خواخوږي شریکه کړه او په خپل پیغام کې لیکلي دي چې دا پیښه زموږ د ملي پیوستون، انساني او اسلامي خواخوږۍ یو ازمایښت دی چې له غم ځپلو سره یې په سملاسي مرستو ثبوت وړاندې کیدای شي. ښاغلي غني د همدې کورنیو اړوند چې مالي او ځاني زیانونه یې لیدلي زیاتوي، د هغو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي خپله خواخوږي او ډاډګیرنه څرګندوم او هیله لرم چې د ټپیانو او بې ځایه شوو خلکو دردونه کم شي او زموږ د ټولو په ګډو او صادقانه هلو ځلو به یې درملنه وشي. په افغانستان کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې سیلابونه روان دي. ملګري ملتونه وایي یوازې په بغلان کې تر 200 کسان د پروني سیلاب له امله مړه شوي دي. بلخوا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه د افغانستان د بغلان او نورو ولایتونو د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه خواشیني څرګنده کړه او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي په ډاګه کړه. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د پرونیو سیلابونو له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د اسلامي امارات به خپل ټول امکانات د یادو زیانمنو د لاسنیوي لپاره وکاروي. خو په همدې حال کې د یوه طالب چارواکي عکسونه تقریبا د هر طالب لخوا څخه نشریږي چې وایي امنیه قومندان له سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. ملګري ملتونه وایي یوازې په بغلان کې تر 200 کسان د پروني سیلاب له امله مړه شوي دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو کره شمېره نه ده اعلان کړې. په وروستیو ورځو کې په بدخشان، غور، سرپل، هرات، بغلان، فاریاب، تخار، کندوز، جوزجان، کندهار او نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.